ژبه ده، یو ډېره لرغونې مخینه لري. پښتو ژبه یوه ډېره بډایه ژبه ده. موږ په فرهنګي او ادبي لحاظ باندې پښتو ژبه یو مهمه ژبه بللی شو. خو پښتو ژبه له ټکنالوژي څخه لرې پاتې ده. متاسفانه په دې وروستیو کې د موزیلا په نوم یوه هڅه موږ رافیل کړله. البته دا یو سایټ دی. په 2019 میلادي کې دغه پروژه د موزیلا فاونډیشن په نوم یوې کمپنۍ رامنځته کړې ده. دوی غواړي چې هغه وروسته پاتې ژبې چې هغوی د ټکنالوژي څخه لرې پاتې شوي، د AI د انقلاب څخه لرې پاتې شوي، که هغه بلوچي ژبې، که فارسي، دغه راز که سندي ژبې، دوی غواړي چې دغه ژبې هم د ټکنالوژي ژبې شي. نو د دې لپاره موږ له دغه فرصت څخه په استفاده باندې په موزیلا کې کار شروع کړی. موزیلا کې موږ جملې ورداخلوو. یو څو جملې دي دا ورداخلوو، که له هغه څخه وروسته دا جملې لوستل کېږي. یعنې موږ په ټوله کې موزیلا ته غږونه ورداخلوو. دغه غږونه بیا سیسټم ته داخلیږي. سیسټم یې د AI موډلونو ته ورکوي. له هغه څخه وروسته بیا په راتلونکي کې د AI موډلونه دغه غږونه ټکنالوژي ته ورداخلوي. یعنې په ټوله کې که وایم په راتلونکي کې به پښتو ژبه د ټکنالوژي ژبه شي، پښتو به د ماشین ژبه شي. اوس مثلا تاسو چټ GPT وګورئ، یو ډول ماشیني تلفظ کوي، یعنې زموږ او ستاسو په لهجه باندې نه پوهېږي. خو په راتلونکي کې د دې کار د ګډ ثمره موږ دا لیدلی شو، که موږ 2-3 کاله کار پکښې وکړو یا بې شمېره غږونه ورداخل کړو، په راتلونکي کې ماشین زموږ په ژبه پوه شي، زموږ په ژبه په تلفظ وکړي. یا په راتلونکي کې AI پښتو متن په غږ واړوي او پښتو غږ چې موږ ورکوو چې مثلا دا تاسو په متن راته واړوي، هغه به په متن راته واړوي. نو ځکه موږ داسې یو فکر ودرلودی چې پښتو ژبه هم د ټکنالوژي ژبه شي او د نورو نړیوالو او پرمختللو ژبو سره یوه سیاله ژبه اوسي. خیر اوسې دا په څومره درجه کې د پښتو ژبه په AI کې موږ له تېرو 3 میاشتو راهیسې بې شمېره غږونه ورداخل کړي دي موزیلا ته. تقریبا د 300 ساعته په اندازه چې تقریبا دا 3 لکه غږونه کېږي. نو په اوس وختو کې پښتو ژبه تقریبا تر اردو ژبې مخته شوې ده، تر فارسي ژبې مخته شوې ده. یعنې د جرمني او انګلیسي او فرانسوي ژبو سره د سیالۍ په ډګر کې روانه ده. موږ دا امید لرو چې دغه نړیوالې ژبې، دغه تجارتي ژبې هم شاته کړو د خپلو رضاکارانه ځوانانو او پښتنو په مټ باندې. بېشکه خدای مو بریالي لره.